په کندهار کې د توپاني بادو او بارانونو له امله د دغه ولایت په مرکز ارغنداو، شاولي کوټ، شوراوک، دامان، تختپل، معروف، ډنډ او سپین بولدک ولسوالۍ کې راغلو سیلابونو خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د کندهار د ولایت مقام د رسنیو مرکز د معلومات له مخې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله له 1480 څخه زیات کورونه ویجاړ، 2 تنه مړه او 4 نور ژوبل شوي دي. خو د سپین بولدک ولسوالۍ ځایي مسؤلین بیا د زیان کچه تر دې هم لوړه بولي. تقریبا تر 1500 انسانان یې زیات په دغه مازانو کې ویستل د دامندو له رودو څخه. دا خو ډېر کلي دي، داسې پراخه ساحه ده، دا تر ارغسان ولسوالۍ پورې او دورې بیا تر تختپل ولسوالۍ پورې بیخي ډېرې اوبه دي، ډېرې کورونه یې ویجاړ کړي دي، په انتها ډېر مالي زیانونه یې رسولي دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د اوږدو زیانونو کچه له حساب وتلې ده. دوی وايي سیلابونو د کورونو، کرنیزو مځکو او سوداګریزو مرکزونو ترڅنګ لوی لارې او پلونه هم ویجاړ کړي چې د رغونې لپاره باید دولت او مرستندویو بنسټونه هر څه ژر لاس په کار سي. د خدای دنیا ورته ولاړه ده، یو پابند په تیارو کې پورته کوي، موږ په شنې خبر دا لوړې ژورې ګردې راخیستې، د یوې ناوې اوبه بلې له پر بند راوښتې، نه د مړو په یاد نه د ژوندو چې دغنې اوبه رالې یا دغنې تاوانونه ورسول چې دغه اندازه هم اوبه ډېرې وې. اوس یې لار د اخوا سره یې لاس خو دې خوا ته اوس هم بنده ده. د مؤسسو دا غوښتنه چې باید د بولدک د خلکو سره دا همکاري وکړي چې دا لارې پلان و شان ورلکي اوبه ګردې بندې دي، پر یوه خوا لار نه لري سره به خلاصو که دنې رودونه کشنی دي، دوې خولې راوستلی دغه کې هم ډبرې ورته ایښي دي، ګردې اوبه خلک یې تباه او برباد کړله. د کندهار د والي دفتر رسنیو ته په یوه لاندې لیکلي پیغام کې ویلي چې هوایي ځواکونو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې په سیلابونو کې بند پاته 3000 کسان ژغورلي او د سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ مرستې لپاره مرستندوی ټیمونه د سروې لپاره سیمې ته رسېدلي دي.